د موچي زوی ابراهام لینکلن د یو موچي زوی و. د هغه پلار به د مهمو سیاسي څیرو بوټان ګنډل او جوړول. لینکلن وروسته له کلونو هڅو څخه په دې وتوانېده چې د امریکا ولسمشر شي. هغه چې کله د سنا مجلس ته خپله لومړنۍ وینا کوله، نو د مجلس استازي ترې په دې خاطر خفه او ناخوښه و چې دی ولې ولسمشر شوی دی. د وینا څخه وړاندې د مجلس یو استازی پاڅېد او په ډېرې بېادبۍ او عصبانیت سره یې وویل: ابراهامه، اوس ته د یو چانس او تصادف په توګه ولسمشر شوی یې، خو دا مه هېروه، موږ ټول په دې پوهېږو چې ته د یو موچي او بوټ ګنډونکي زوی یې. ابراهام لینکلن یوه وړه مسکا وکړه او خپلې خبرې یې داسې پیل کړې: زه د ښاغلي استازي څخه ډېره مننه کوم چې په داسې ورځ یې ماته خپل پلار رایاد کړ. څه ښه ورځ او څه ښه یادونه. زه مې خپل ژوند او مقام د پلار د زحمتونو احسانمند ګڼم. درنو استازو، نن دلته اعلان کوم چې زه بنده د خپل پلار په څیر ماهر نه یم، خو د هغه د چاودېدلو او هنرمندو لاسونو څخه مې څه ناڅه زده کړي دي. نو که تاسې دې ته لیوالتیا لرله چې خپل بوټان مو رنګ جوړ او ویې ګنډئ، نو زه به په پوره شوق سره دې کار ته چمتو یم. د ولسمشرۍ پر مهال د هغه یو له مهمو اقداماتو څخه د غلامۍ یا برتدارۍ تاریخ ته د پای ټکی ایښودل و، او په پای کې د هغه یو مشهوره جمله: زموږ د ثروت واقعي معیار دا دی که پیسې مو ورکې کړو نو څومره ارزښت به ولرو.